سلامونه نیکې هیلې احترامات تمه ده چې تر دې دمه به روغ جوړ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. په سمون آنلاین ټي وي کې تاسو ته زه هدایت الله دوست هرکلی او ښه راغلاست وایم. دا د یو ځل بیا د شاعرانو د پیژندنې لړۍ پیل شوه. په دغې خپرونه کې تاسو ته ځوان ولسي شاعر د ترنم بلبل رحم الله همراز صاحب در پیژنم. هیله ده چې په خپرونه کې د پیل نه تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ. خبرې ژبه خوله زما لاړم یاران دي، خبرې ژبه خوله زما لاړم یاران دي، عقل فکر ذوق و خیال واړم یاران دي، عقل فکر ذوق و خیال واړم یاران دي. دوه ټکي راز راته دا چې ورته زده نه کم، دوه ټکي راز راته دا چې ورته زده نه کم، غاړه به مې بنده شي په غاړه مې یاران دي، غاړه به مې بنده شي په غاړه مې یاران دي، عقل فکر ذوق و خیال واړه مې یاران دي، عقل فکر ذوق و خیال واړه مې یاران دي. راشه پلار او ګوره دغه سرمایه زما، راشه پلار او ګوره دغه سرمایه زما، په سما مې یاران دي په شاړه مې یاران دي، عقل فکر ذوق و خیال واړه مې یاران دي. ښاغلی رحم الله همراز د ملنګ امیر زوی د کریم الله لمسی چې اصلا د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د کوهي کلي اوسیدونکی دی. په 1466 لمریز کال د بغلان ولایت په لوهمري ښار کې زیږېدلی دی. همراز د 4 کالو ماشوم و چې کورنۍ د هیواد ختیځ ننګرهار ته کډواله شوه او د تورخم جلال آباد په غځېدلي سړک د کابل کیمپ په سیمه کې میشت شوه. نوموړي د کابل کیمپ پوهنځي کې تر 8م ټولګي پورې زده کړې ترسره کړي دي. د فقر او غربت څپو پرې نه ښوده چې د نورو هیوادوالو په څېر لوړې زده کړې وکړي. همراز نوکي زلمی و چې په شاعرۍ پیل وکړ. هغې ته خپل لومړنی شعر په یاد نه دی، خو زیاتوي چې والد صاحب به یې ورته پخوانۍ ولسي کیسې کولې چې دې کیسو هغه ډېر اغېزمن کړی و. همغه و چې د شعر ژبه یې وچلېده او په لیکلو یې پیل وکړ. همراز تر دا مهاله له 200 څخه زیات شعرونه او 80 نظمونه لیکلي، خو کومه ټولګه یې چاپ نه ده. راځئ چې د همراز صاحب څخه یو بل شعر واورو. رڼا په شخ پخ تېرېده تورتم په غر تېر شو، رڼا په شخ پخ تېرېده تورتم په غر تېر شو، ژوند راته دوه رنګه ښکاره کړل څومره ژر تېر شو، چې زه دې وینه شمه زه دې ننګ کې تویه نه شم، چې زه دې وینه شمه زه دې ننګ کې تویه نه شم، بیا په دیوال نکریزې وله چې اختر تېر شو، دا چې مې خیال په لوړه ځي فکر ژور ژور، دا چې مې خیال په لوړه ځي فکر ژور ژور، ستا د کتاب پر پاڼه پاڼه مې نظر تېر شو، لکه ماشوم غوندې د وخت بیبۍ ته ودرېدمه، لکه ماشوم غوندې د وخت بیبۍ ته ودرېدمه، شپه مې په سر باندې راتله په سر مې لمر تېر شو. هو د امراض د شاعرۍ مثال د داسې غمي، هو د امراض د شاعرۍ مثال د داسې غمي، که وخت تېر شو نو په لاس کې د زرګر تېر شو، که وخت تېر شو نو په لاس کې د زرګر تېر شو. رحم الله همراز په 1489 کال سپین غر راډیو سره کار پیل کړ چې شاعرانه بنډار هنداره په غرونو کې غمي او الهان په نوم ادبي خپرونې مخ ته بولي او همدارنګه په بېلابېلو مشاعرو او غونډو کې فعاله ونډه لري. راځئ چې د همراز په اړه نور شاعران څه وایي. ښاغلی
رحم الله همراز د شاعرانو له هغې ډلې څخه دی چې شمار پرې کېدلی شي. د ښاغلي همراز شعر سوچه او له شهوت پرستۍ پاک دی. ترکیبونه او تشبیهات یې ډېری وخت نادر وي. د شعر تمرکز انسان دی او د یو پیچلي مخلوق په توګه یې دومره په زړه پورې کړی چې هر شعر یې انسان فکر کولو ته رابولي. زه ویلی شم چې د ښاغلي رحم الله همراز شاعري د شاعرۍ په ټولو تعریفونو برابره ده. د همراز صاحب شاعري فکري او هنري ده. هغه په ډېر هنري انداز شاعرانه خیالونه د مینې په وږمو معطر کړي او ټولنې ته د اصلاح پیغام په شکل وړاندې کوي. ځکه خو یې شاعرۍ د ډېرو مینهوالو په زړونو کې ځای خپل کړی او دا خواږه نور هم هغه وخت زیات شي چې په خپل ملکوتي غږ د مینې ترانې زمزمه کړي. همراز صاحب د انساني ټولنې د ښېراستیا او ویده ضمیرونو د ویښتیا لپاره شاعري کوي. رحم الله همراز واده کړی 4 اولادونه لري چې د ژوند لپاره د نانوایي چارې ترسره کوي. سمون آنلاین ټي وي رحم الله همراز ته د ښه ژوند هیله لري. که کوم وړاندیز او مشوره لرئ په کمنټ یا میسج کې راسره شریکه کړئ. تاسې هم کولی شئ چې د خپلې سیمې تکړه شاعران راوپېژنئ. دوستانو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. له تاسو دوستانو څخه نړۍ مننه چې تر دې دمه راسره پاتې شوئ. تر بلې خپرونې چې زه هدایت الله دوست تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. هر چیرې چې یاستئ خوشحاله او باد اوسئ. د الله په امان. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates.